ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة فیل مکی سیرت الم ترى آیا ودن لدلتو کیف فعل چه څنګه کور وکړ ربک رب دتو بے اصحاب الفیل دهاتیون ولا سرا د پیلون ولا سرا الم یجعل آیا وین ګرځول کیدهم تدبیر ده غی فی تضلیل پا گمراہ اکشے پنکوم اکشے و ارسل اویل جل علیہم پا غیبون دے طویرن مرغان ابابل ڈل ڈلے ترمیہم چوشتل بیہ غی بحجارتن پا کون سرا من سجیل چی جوڑ وی دے ٹکرونا چی جوڑ وی دے کودڑنا فجعلهم پس وی گرزول غی کعسپن پشان دے بوسے پشان دے وشے مکول خوڑل شوینا. مسلمانون ورنه دغه واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 50 ورځې مخکې تیر شوی و. د ابرهه شپېته زره لشکره د دون سره روان کړي چې په مکه باندې حمله وکړي او خانه کعبه ړنګ کړي. په دې لشکره کې 14 یا نه پیلون هاتیان وي. کله چې هغه د مزدلفه او مینا میدان ته ورسېدل نو ناڅاپه د سمندر د طرفه د مرغون سیلینه راغلل. هغې په خپلې مشي کې او پنجې کښې وړه وړه کوڼې نیولې وې او په دغه لښکر باندې د کوڼې باران وکړ. دغه کوڼې به چې چا په چا ولګېدل د هغه بدن وپړسېده او غوښه به دړې وړې شوه. په دې طریقه د ابرهه ټول لښکر تباه شو. په عربو کښې دا واقعه ډېره مشهوره وه او د دې سیرت د نازلېدې په وخت کښې په مکه کښې په زرګینې خلک داسې موجود وي چې هغې په خپل سترګې دا واقعه لیدلې وه. د عربو ټول خلک دا خبره منله چې د هاتیانې والا تباهي صرف د الله تعالی په قدرت سره شوې وه.